انسان بدتمیزه کیږي ولې؟ ځکه چې هغې زړه کې دننه تکلیفات، غوسه، جذبات، مختلف احساسات یې جمع کړي چې کوم زړه نه بهر وښکینې که نه هغه انسان بدتمیزه شي. صبر آخري حد تیر شي انسان باندې که نه هله بدتمیزه شي. انسان موږ نه تا تپوس نه کوي یار ته بدتمیزه ولې شوې، موږ ته وایي ته بدتمیزي کوې. موږ ته بدتمیزي باندې کوزول والا خلک هم تاسو یې. زمونږ هغه پورې صبر تاسو ازماوئ څو پورې موږ تاسو نیغ جواب نه یې ورکړی، څو پورې چې موږ تاسو ته خبره نه یې اورولې هغه پورې تاسو خلک چې غلي کېدلو وال نه. بعضې خلک وایي او ستا تربیت ښه نه شوی، زموږ تربیت ښه نه و شوی که نه ستاسو په دې خوله کې ژبه نه وه که نه، دا ژبه به در سره نه وه چې زموږ تربیت لږ خراب شوی په ایمان. نو موږ سره بدتمیزي ته مه کوزېږئ خانې. مونږ دونه ډپریشن او مونږ خپل زړه حال نه وي دا خبره دا نه ده چې مونږ ښه خوشحاله دي. دا مطلب دی مونږ ډپریشن کې تکلیفات دي او مونږ اظهار نشو کولی، هغې خبر مونږ نه څوک تپوس کولو والا نشته. نو د دې دا مطلب نشي چې مونږ بدتمیز یو. تاسو بدتمیزي ته مونږ کوزوئ.